په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته دا وښیم چې څنګه تاسو کولای شئ دوه سندونه، کتابونه یا مقالې یو د بل سره مقایسه کړئ. مثلا تاسو یو راپور لیکلی دی، خپل منیجر ته یا مدیر ته هم لیکلی دی چې دا وګورئ، یا تاسو مدیر یې یو کارمند هم راپور درته لیږلی چې دا ما تصحیح کړه یا ځینې کمنټونه مې کې ورکړي دي، دا وګوره، ځینې شیان مې تغییر کړي دي. که چیرې ډاکومنټ وړ وي، مثلا یوه صفحه وي، تاسو یې اسانه کتلی شئ. که چیرې راپور غټ وي، مثلا 100-200 صفحې وي، دا بیا ډېر سختي چې تاسو دواړه سره مقایسه کړئ. ما په یاد کېږي چې زه کله وزارت صدامه کې له کارمند وم، ما یو څه وخت دپاره چې کله به مې مکتوبونه ولیکل، د دې په خاطر چې زه د مکتوبو د لیکلو متخصص نه وم، نو ما به معمول غلطۍ کړلې، یا د ډیزاین په شکل یا د املا په رقم باندې یا کانټنټ به مې چې لیکه، نو بیا به هغه زموږ اداري مدیر چې و، بیا به هغوی ویل چې دا قسمت غلط دی، دا د معلوماتو ته ضرورت لري. نو موږ څنګه یې کړلی شو؟ په ورډ پروګرام کې په پروفیشنل شکل باندې دلته معلومات ورته علاوه کولی شو. یوه ښه اسانه لارې دا ده چې تاسو راشئ ریویو ته، په ریویو باندې کلیک کړئ، دلته د کمپیر په نامه باندې یو آپشن لري چې کمپیر باندې کلیک وکړئ. تاسو کمپیر دوه دانې ډاکومنټونه یا د دوه ډاکومنټو ورژنونه سره مقایسه کولی شئ، او یا کمپیر مولټیپل ډاکومنټ یا مختلف ډاکومنټونه. زه به تاسو ته اول کمنټ کار کوم، د دې په خاطر چې دا مهم دی، دې تاسو ته مرسته کړلی شي. کمپیر باندې به کلیک وکړئ، نو دلته به راشئ، ډاکومنټونه به راواخلئ. صحیح شو؟ براوز به راواخلئ، براوز ته چې راغلئ، را به شئ، په هر ځای کې چې ډاکومنټونه اچولي وو هغه به انتخاب کړئ. نو زه به اول راواخلم سیمینار، دا د ما اولی ډاکومنټ دی، او ریوایس ورژن یې چې دی یا مقایسه شوی چې دی، براوز باندې به کلیک کړئ، دا تصحیح شوی سیمینار، دا به اوپن کړئ. دا دواړه چې اوپن کړل، صحیح شو، نو په دې باندې کلیک کړئ، اوکې. اوکې چې کلیک کړو، نو دلته تاسو اوس دواړه سندونه لیدلی شئ. صحیح شو. په دغه چپه خوا کې دلته تاسو ریویژن لیدلی شئ. په دې منطقه کې په عموم شکل دلته وي چې څو تغییرونه کې راغلي دي، نو دلته تاسو وینئ چې 6 ریویژن یا 6 دانې ایډیټ، نو زه به دا ایکس کړمه. نو تاسو اوس دواړه ډاکومنټونه وګورئ. صحیح شو. اول مهم شی چې دی، که راشو چیرې د ټکست د لحاظه ووایو که نه، کابل د افغانستان مرکز دی. دا جمله هیڅ نه ده تغییر شوې. کابل کې 6 میلیونه خلک ژوند کوي. که چیرې تاسو دلته ووینئ کابل کې 6 میلیونه خلک ژوند کوي، دلته ما 15 میلیونه نیولي، یعنې دا تصحیح شوی دی. صحیح شو. کابل ډیر بویان ښار دی. مثلا دا ما په دو ټکست کې ویلي دي، په دغه اول که ښی خوا کې وګورئ، کابل ډیر بویان ښار دی که نه، دا تاسو وینئ. دلته ما تصحیح شوی شکل چې دی، کابل ښار د کثافاتو له امله ډیر بوی، دا جمله هم صحیح نه ده، یعنی په کابل ښار کې د کثافاتو په خاطر باندې ډیر بوی وي. صحیح شو. د باران وروسته د کابل میشت خلک مواد غایطه تنفس کوي، ځکه چې د ذکرشۍ یا د کانالونو سیستم نه لري. نو که چیرې تاسو دلته وګورئ، د کابل میشت خلک مواد غایطه تنفس کوي، ځکه چې د ذکرشۍ یا د کانالونو سیستم نه لري. صحیح شو. دا ختم شو. که چیرې تاسو دوم ډاکومنټ کې وګورئ، او یا هم یعنی د ذکرشۍ یا د کانالو سیستم یې یا نشته دی او یا هم خراب شوي دي، دا ورته علاوه شوي. د ما مطلب ټکس نه دی، یعنی دا عین شی په کابل کې نه دي، تاسو خفه کیږئ مه، د کابل میشت خلکو د دې نه مې تنها مطلب دا دی چې دوه ډاکومنټونه څنګه کړلی شئ تاسو په عین وخت کې یو د بل سره مقایسه کړئ. صحیح شو. دوی ته میرر یا هغه آینه هم وایي، یعنی آینه د تاسو عکس درته ښیي. په دې کې تاسو په کمپیرینګ کې تاسو کړلی شئ دوه ډاکومنټونه مقایسه کړئ. بیا مو په یاد وي که چیرې تاسو غواړئ چې دوه دانې سندونه، کتابونه یا دوه دانې شیان سره مقایسه کړئ، نو تاسو به په ریویو ته ولاړ شئ. ریویو ته چې ولاړلئ، دلته به کمپیر پیدا کړئ. کمپیر مقایسې ته وایي، دواړه یو د بل سره کمپیر کولی شئ. صحیح شو.